خراغلاست آینه نیوز ته نن د 2025 کال د نومبر 28 نیټه ده. زه لیلا یم. د افغان ځواکونو مقاومت پاکستان له سخت تاوان سره مخ کولی شي. هیواد به نورې معلومات نور هم راسره شریک کړي. د سپټمبر له 11 وروسته د ډیرنډ دواړو غاړو ته د ډالرو لوبه پیل او پښتني سیمې د ترهګرۍ په نوم د کاروبار په میدان بدل شوې. وزیرستان او سوات کې جګړې او عملیات مطلوبې پایلې ونه لرلې او پاکستان ترهګري د خپلې پالیسۍ د وسیلې په توګه کاروي. د ضرب عزب او نورو عملیاتو پایله کې پښتانه سخت وځورېدل، خو پاکستان پرې پیسې وګټلې او سیمې بیرته د ترهګرو لپاره ورخلاصې شوې. اوس په وزیرستان کې دوه مخی سیاست روان دی چې نه خلکو ته امنیت پاتې دی او نه باور. په افغانستان کې د امریکا لوتلو وروسته وضعیت بدل شوی. لویدیځ طالبان د چین پر وړاندې د فشار د وسیلې په توګه کاروي چې دا د پاکستان لپاره ښه نه دی. پاکستان هڅه کوي چین قانع کړي، خو په چینایانو بریدونو دا پلانونه خراب کړي دي. ستاسو د باور نه مننه. الله حافظ.